د دوو قومونو ترمنځ د پخلاینې غونډه چې شاوخوا 7 کاله یې دښمني وه. د هرات د قومونو او قبایلو چارو د سرحدي ریاست د مسؤلینو په وینا د یادو دوو قومونو ترمنځ چې د دغه ولایت د کشک کونې ولسوالۍ اوسېدونکي دي د 7 کلنې دښمنۍ په ترڅ کې 2 قتلونه هم سوي چې اوس په سوله او پخلاینې بدل سوې ده. سعی و تلاش بسیار شده که باز ما باز متنفذین و از علمای کرام و از دوستایشان از قارب نیکشان استفاده کردم که اینا با ما همکاری کردن و در همه برفها و سردیها بیخی خیلی زحمت‌ها کشیده شد که الحمدلله دشمنی 7 ساله امروز مبدل به دوستی شدن. د دغو دواړو قومونو یو شمېر کسانو هم په هیواد کې د میشتو ټولو قومونو پر یووالي ټینګار وکړ او د قومونو ترمنځ یې د سولې او پخلاینې په راوستلو کې د اسلامي امارت د رهبرانو د هڅو قدرداني وکړه. موږ خپله په منځ کې د 2 قتل موضوع وه چې تقریبا 7 کاله دا موضوع زموږ په منځ کې وه او نن په قدردانۍ سره د ریاست د امور سرحداتو د جرګو اقوام قبایلو دغه موضوع په هلو ځلو سره د علماو او د دوی د پای ټکی ورته ایښودل شوی. خیلی خوبه برای همه افغانها خوبه. بعد از 7 سال رفت و آمد مستفیده و علما و ما توانستیم که با همین اداره سرحدات و قوم و قبایل این موضوع را حل کنیم. په دې ناسته کې یو شمېر مسؤلین هم په هیواد کې د میشتو ټولو قومونو او طبقو ترمنځ د یووالي د رامنځته کولو په برخه کې د اسلامي امارت د بشپړو هلو ځلو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي امارت تر حاکمېدو وروسته دغه بدبختۍ چې دښمن افغانستان ته په کلونو راوړې وې د دې د ختمېدو لپاره د اقوامو قبایلو چارو وزارت موظف کړی ده او د هغوی مسؤلیت هم دا ده چې خپل مسؤلیت ته متوجه سي او دا د قومونو او قبایلو په منځ کې تفرقې ختمې کړي او د دې لپاره د اسلامي امارت هر ارګان ژمن ده او کوي نه یوازې د قومونو او قبایلو چارو وزارت بلکې ټول وزارتونه په دې هڅه کې دي چې دغه بدبختۍ ختمې کړي. باید یادونه وسي چې دا مهال د هیواد ټول قومونه او اوسیدونکي په سوله ییز ډول یو بل ترڅنګ ژوند کوي.